د تاریخ توره او مکاره څیره. دا چې د تاریخ توره او مکاره څیره څوک ده او ولې دې ویډیو کې وګورئ. د ناټو په ګدایي سپور راغلو د نړۍ اکثره غلا او پردي پال یې په وچ زور په ولس حاکمان کړل. د افغان خاورې او ولس قاتلان یې ملي قهرمانان اعلان کړل. ټول نظام یې د یو څو کورنیو په لاس ورکړ. وزیر له دوی او معین له دوی. لنډه دا چې شپانه او چرګیدان یې ورته جنرالان او ډګروالان کړل. حتی چې د نظامی لباس په اغوستو هم لا نه پوهېدل. نور نظام اساسات خو لا پرېږده. د طالبانو مشرانو ورته خواست وکړ چې موږ هیڅ نه غواړو، فقط مو په خپلو کورونو کې پرېږدئ. خو کرزي وویل چې نه، او خلک یې جنگ ته مجبور کړل او د افغان وژنې پروژه پیل شوه. هر چا د لاس وهنې اجازه پیدا کړه. د کرزي ځینو ملیشو ته چې د ناټو سوټۍ په لاس ورغلی و، هر ګیرور واسکټ او لنګۍ لرونکي پښتانه به یې د تروریستانو او طالبانو تر نامه لاندې په زندانونو کې واچول او ویې وژل. چې په شمال کې اوس هم د اکثره پښتنو ځمکې د ځینو ډلو او ټپلو لخوا د ځان د ملکیت په نوم نومول شوي او پښتانه له خپلو سیمو څخه تیښتو ته اړ کړل شوي. د ولسمشر غني په راتګ کې د عبدالله په مشرۍ نندارۍ روانې کړي تر څو افغانستان یو خپلواک حکومت چارې ونه لري. چې اولنۍ او دومه دوره همداسې په ګډوډیو او لانجو کې تېره شوه چې د کرزي د حکومت اکثره چارواکي په دې لوبه کې ککړ وو او دي. ترڅنګ هغه طالبان چې کرزي ورپسې اخیستې وه ترهګر تروریستان او د پنجابي غلامان یې بلل. د خپلو ګټو او پردیو په مشوره د دوستۍ لاسونه ور اوږده کړل او د هېواد هر ډول بربادۍ ته یې د لار هوارولو ټټر ووهه چې په پایله کې زموږ اتل ځواکونه په کور کېنول او ځینې هېواد پرېښودو ته مجبور کړل شول. او واک طالبانو په لاس کې اخیستو سره سم یې په پنجشیر کې د ټلوالې ګټو ساتلو په موخه د مقاومت موخه یو څو غله سره راټول کړل تر څو امتیازات ترلاسه کړي. او ترڅنګ د طالبانو په منځ کې د حقاني شبکې او طالبانو نیټورک ترمنځ اختلافاتو ته لمن ووهله تر څو دوی هم په ټوټو وویشي او بل یې د پښتنو تباهۍ ته د تلپسیر ملا تړلې. پښتو ژبه خو یې له ملي راښکته کړه او له ټول دفترونو یې وشړله. اوس غواړي پښتانه هم د دوراني او غلجي په نومونو وویشي او ووژني. که د دې سړي مخه ونه نیول شي نو دا کرزی به افغانستان تباه کړي او کرزی هیڅ وخت یو خپلواک افغانستان نه غواړي. مننه درنو لیدونکو چې د ویډیو تر پایه راسره وئ. تاسو دغه ملي خاین ته څه ویل غواړئ؟ خپل نظریات مو راسره په کومنټ کې شریک کړئ. خو له بدو ردو څخه هیله کوم چې ډډه وکړئ. تر بیا زموږ د نورو ویډیوګانو په تمه اوسئ.